تحصیل کې دا حکومت منډي اچا خولې او یم د حکومت منډي اچا خینی چې سبای به تحصیل پکې نه اوسي او مخامه پرېول ته مدبیری کوي او دلالي کوي ټول یم کې منډي تحصیل نه وځه اوس هم پکې ساونه خلبي په تحصیل کې دا دلالان نوسي ما کوه د بوزدلي ما کوه د بېغیرتوب او دلالي او مدبیري دا تاسو لا نه یم دا یو څو کسان دي د دلالان بېغیرته د کمینه حکام کو کی خلا خپل مفاد پریا زه الله په ذات بیا مې ته قسم کوم چې خپل مفاد وکړي د مسلمان مفاد وکړي د خپل مفاد د خپل قوم مفاد وکړي چې دا نن روح ولا ګوره خوشالي نن روح مشتاق سیم ګوره اوس انټرنیشنل مجاهد انټرنیشنل هیرو دی په دنیا کې تاسو وکتل په ګلوبل سمود فلوټیټا کې بل ورځ یې د کشته نه ګوره د تا د تیرا आवाज اوچت په شهیدان دی وشول کی خیلا قومه اول ځان نه ویایم ملک نصیر خپل ځان له خبره کوي او بیا هر ملک لوي او بیا هر مشر لوي او هر کشر لوي دا خبره کوي چې قدرمنه الله په ذات مې قسم وی کنه چې موافق فرض خلک چې کوم دي او علماء خلک کنه دا د حق خبره نشي کولای دا یقین دی چې د کفر او د اسلام خبره ده ما پرونم چې کله د احتجاج صدر صاحب راغلی و او موږ کمیټي کسان وو مشران وو نو هلته مې وګوره دا خبره کړې وه چې ویلي مې وو چې دا جماعت اسلامي خبره د پښتون خبره د پاکستان خبره نه وه دا انټرنیشنل خبره وه او ډېر د افسوس خبره وه پوهې خیله دنه چې مړ شي قسم دی وایي چې ښایي دا یې ګوره پوزیشن دی د ځان لاسه دا جماعت اسلامي خبره وه چې سیاسي خبره دی جوړه نه کړي ګوره ایمان چې نه لاړ شي مسلمان دی یې کافر مړ شوی پښتنه وکړه منډه عالم نه چې بې ایمانه مړ شي کافر شوی دی دومره وایي چې بې ایمانه شي چې ښځه یې کور له لاړه شي وایي کور نه یې ګوره چاړه راوړي او وایي چې قسم چې هغه ټول خلک بیانول کړي پوه شوې چې بزدلي وې دومره زیاته شي کوکي خیله ټول انسانیت خبره پیمانداري چې وه تاسو یې لیدلي وي دومره غیرت قسم چې پوره په کافرو کې شته او بله ورځ قسم په خدای دی چې پوره کانفرنس و په یو ځای کې هغه ځای یې مانه ویر شو و چې کله د رزیل کمینه د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو یې که شی مردار دغه چې پوره کله تقریر شروع کړه قسم چې پوره کافران پرې روان شول کانفرنس ته ووتل نو ته یې خپل ایمان له وروکسه کوکي خیله تر بازار له وکسه څومره ډک دی پکار دی چې یو ماشوم یې کېنولی وای په بازار کې نیمې ګنټې له د احتجاج نه حاضر شوي وای او بیا په تحصیل کې د حکومت منډي اچا خولی او یا د حکومت منډي اچا خیني چې سبایي به تحصیل پکې نه وځي او مخامه پرېول ته مدبیري کوي او دلالي کوي ټول یم کې منډه تحصیل نه وځه اوس هم پکې ساونه خلبي په تحصیل کې دا دلالان ناست وي و دا کفر و اسلام خبره چې اول وی دماغي او بل وی د بل خی او بیا وی د وی چې دا خلک راغونډوي او دا انتشار جوړوي او دا دهشتګردي لکه حماس بل ورځ اعلان وکړه حماس ګوره کم خلک دي پته وایي هغه مجاهدین یو وړوکی ټولی دی لږ بشمار خلک دي ګوره بشمار خلک فلسطین دپاره اسلام دپاره جنګېږي بله ورځ یې وویل چې اوس یې له جنګ شروع شوه وایي چې اوس ښایي له جنګ شروع شوه دغه نه پس وی جنګ کېږي کوکي خیله او افریدیه وروره او پښتونه وروره دا دی حال دی چې ته اسلام دپاره خبره نشې کولی قسم دی قسم درته خورم ډېر په معذرت باندې ګوره خفه کېږو ما چې خپلو مفادو خبره راشي او په بدعا باب خبر کې نور خبرې چې دلته اوس مراد کړم که نه او اعلان وکړم کوکي خیله نو کوکي خیله قسم په خدای چې په کور کې لاس وي چې لاس واړه راووځي نه اوس دله کېږم بېغیرتېږم زه ته دا نه ویم چې نصیر لپاره راووځه د اسلام دپاره فرواده شي اوس ګوره ډېر سخت وخت را روان دی دا په ذهن کې وساتو چې څنګه حماس اعلان کړی
چې جنگ اوس شروع شو و کفر و اسلام جنگ اوس شروع شو اوس د ایمان پته لګیږي چې په چا کې ایمان دی او څوک بې ایمانه وي و الله په ذات مې ادم قسم وي چې واسپنې دیوالونه خو نه تو کې ګیر چاپېره کنه و چې کوم ټیم دی الله لیکلی وي چې هغه ټیم باندې که وخو دغه ساعت هغه روح نه ووځي ګوره مه کوه د بزدلي مه کوه د بېغیرتوب و دلالي و مدبري دا تاسو لا نه یم دا یو څو کسان دي د دلالان بېغیرته د کمینه بانکو کې خیله خپل مفاد پرېږه زه الله په ذات جامې ته قسم کوم چې خپل مفاد وکړې د مسلمان مفاد وکړې د خپل مفاد د خپل قوم مفاد وکړې چې دا نن روح وي د ګوره خوشحالي نن روح مشتاق صاحب ګوره اوس انټرنیشنل مجاهد انټرنیشنل هیرو دی په دنیا کې مخکې صرف د پښتون آواز و د پاکستان آواز و اوس انټرنیشنل سطح باندې تاسو وکتل په ګلوبل سمود فلوټېډ کړې تاسو وکتل چې بله ورځ یې د کښتۍ نه ګوره د تا د تیره آواز اوچت کړه چې شهیدان دې وشول ته ماله داسې احتجاج وښیه ته ماله داسې درد نه وښیه داسې تا غم وښیه داسې تا تکلیف وښیه واحد په سیاسي خلکو کې واحد په ټول پاکستان کې یو سینیټر مشتاق احمد دی چې تا په غم درد کې تا په تکلیف کې رارسېدلی د خیبر له پښتون تاسو ولیدل چې پښتون جرګه وه ګوره په هره غونډه کې سبایل دی و مازدیګر ویم دی و جماوې کتوی مثبتن ویم دی و و چې کله دلته تا تیره خبره کې په چار پرون مې هغه پوسټ وکړه نګار لګولی و دلته یې تا تیره خبره وکړه و څومره په جرات یې وکړه تاسو وکتل په بګیاړي کې ټولو نه اول دی راحاضر شو بس که درمنو ګوره زه یې دا وایم چې دا بزدلي و دا دوسي دا بېغیرتوب ایسې کو قسم چې ګوره ژوند دغه دی پوه شوې چې اسلام دپاره یې وقف کړې د خپل قام دپاره یې وقف کړې د خپلو خلکو دپاره یې وقف کړې ایمان چې ورور ور یارېدلی وي تره زوی وي تربور دی وي عزیز وي چې داسې معلومېږي چې کله منافقت کوي چې تا له یې پته لګېږي چې دا ما سره مخلص دی که دا ما سره دا به څوک مه ویایي پوه شوې چې نصیر صاحب دا سړی دی پوه شوې انپړه تعلیم یې نشته دا نه پوهېږي قسم دی چې ګوره یو خو یې چا په ټنډه باندې نه ویني کله چې هسې یې پېژنم چې دا منافق دی و دا صحیح مخلص دی خو خوله یې سره صحیح خبره هم کوم ښه خبره یې مې ته کوم پسته خبره یې مې ته کوم خو منافقت کې راته پته وه پوه شوې الله اکبر